په کورونو کې به تاسو کتلي ځینې خلک په کټ کې تشې امتیازې کوي، ځینې ماشومان یې هغه هم کوي، ځینې لوی شي بیا یې هم کوي. که چېرته د یو ماشوم عمر د 6 کالو نه کمي، د 6 کالو نه وړوکی او دی په پرتوک کې یا په کټ کې د شپې تشې امتیازې کوي، اټس ناټ ا پرابلم. دا څه مسله نه ده، ولې چې د 6 کالو پورې د ماشوم مثانه لا مضبوطه شوي نه وي. خو که چېرته یو ماشوم د 6 کالو نه سوا شي او دی بیا هم په کټ کې تشې امتیازې کوي یا په پرتوک کې د هغه نه تشې امتیازې خلاصېږي، تاسو به کتلي چې ماشوم یې د 6 8 9 10 کالو پورې ماشوم خو بیا هم هغه د شپې په کټ کې تشې امتیازې کوي. اهم وجه اولنۍ غټه وجه چې دا نو هغه ته ویلی کېږي UTI. UTI مطلب دا دی یورینري ټریک انفیکشن. کېدای شي چې دې انسان ته د UTI مسله وي. UTI څه ته ویل کېږي؟ یورینري ټریک انفیکشن. مطلب دا دی ګوره د دې انسان په وجود کې دا ګردې دي، صحیح ده؟ د دې ګردو نه داسې پیپونه راوتلي دوه، د دې یو ګردې نه او د دې بلې ګردې نه دغه شانته کې پیپونه راوتلي، په دې کې دا را روانې شي، په دې ځای کې د انسان مثانه وي، په دې مثانه کې د تشې امتیازې جمع کېږي. بیا چې کله انسان ته ضرورت راشي نو دا بیا د دې مثانې نه بهر کی مثانه تشه کی. اوس کله داسې وشي چې په دې لارو کې څه انفیکشن راشي، څه مسله راشي، نو د دې د وجې نه بیا انسان تشې امتیازې کنټرول کولی نه شي. دې ته ویل کېږي یورینري ټریک انفیکشن. مطلب دا دی چې د یورین د تشې امتیازې د کومو لارو نه راځي او په کومو لارو باندې پاس کېږي، په دې ټریک کې په دې لاره کې څه مسله راشي، څه انفیکشن راشي، د هغه د وجې نه بیا تشې امتیازې ماشوم نشي ټینګولی، د هغه نه خلاصېږي. نو اولنۍ خبره خو چې د هغه UTI ده، کېدای شي د انسان ته د UTI مسله وي. بله مسله سټونز هم کېدلی شي، د ځینې انسان په ګردو کې کاڼي سټونز د دې نه هم کېدلی شي. پراسټیټ هم کېدلی شي، صحیح ده. پراسټیټ یو قسم کینسر دی د بلیډر د مثانې. تاسو به چېرته اورېدلی اکثر چې کله د انسان عمر سیوا شي که نه نو بیا دا مسله انسان ته راځي، نو د پراسټیټ د وجې هم دا مسله راتللی شي. یا د دې نه علاوه بله غټه مسله چې ده که نه، کیفین انټیک. ځینې خلک داسې چې هغه په خپل خوراک څښاک کې د کیفینو مقدار سیوا اخلي، د دې د وجې نه بیا هغوی تشې امتیازې نشي کنټرول کولی. لکه مثال یو انسان دی هغه تور چای ډېر څښي، په چې کې د کیفینو مقدار سیوا دی. یا مثال دی کولډ ډرنکس ډېر څښي، کوم چې انرژي ډرنکس دي، سټینګ دی، کوک دی، ډیو دی، دا قسم بوتل څښي، دا قسم ډرنکس کې نو په هغه کې هم د کیفینو مقدار شته دی. د هغه د وجې نه بیا انسان ته دا مسله راتلی شي چې دی به تشې امتیازې ډېرې زیاتې ورځي، بیا په دې خپلو تشو امتیازو باندې کنټرول نشي راوړلی، دا د دې کیفینو د زیات مقدار اخیستو د وجې نه. ښه نو دا خو د دې مسلې د وجې نه اکثر داسې خلک چې هغه تشې امتیازې نشي کنټرول کولی. اوس د دې علاج څه دی؟ علاج به زه تاسو ته ښایم، خو په علاج کې به زه تاسو ته میډیسن نه ښایم، ځکه چې میډیسن ښودل زما کار نه دی، زه ډاکټر نه یم. میډیسن ښودل، میډیسن پرسکرایب کول، دا به تاسو ډاکټر له لاړ شئ، نو ډاکټر به دغه حالاتو، دغه ایج، دغه ماشوم مطابق بیا به تاسو ته میډیسن درکوي. نو زه تاسو ته میډیسن نه ښیم. د میډیسن نه علاوه زه تاسو ته داسې یو څو طریقې در ښایم چې هغه طریقې تاسو اپناو کړئ نو دا مسله به انسان ته نه راځي. په هغه کې اولنۍ خبره دا ده چې کوم ماشوم داسې دی چې د هغه عمر د 6 کالو نه سوا دی یا کم دی، خو دی په پرتوک کې یا په کټ کې تشې امتیازې کوي، نشي کنټرول کولی، نو غټه خبره دا ده چې دی هر 2 غنټې پس مشرانو له پکار دي، والدینو له پکار دي، دا ماشوم هر 2 غنټې پس بوزي او دته وایي چې مثانه خالی کړه، تشې امتیازې وکړه. نو هر 2 غنټې پس چې کله دی خپله مثانه خالی کوي نو بیا به د ده نه دا په پرتوک کې نه خلاصېږي، دا به بیا په کټ کې تشې امتیازې نه کوي. دا اولنۍ خبره شوله چې دې انسان ته هر 2 غنټې پس مثانه خالی کول پکار دي. دویم څنګه چې ما تاسو ته ویل چې انسان د کیفینو مقدار کله سیوا اخلي نو دله به تشې امتیازې ډېرې ورځي، پکار دا ده چې دی د کیفینو مقدار کم کړي، چای دې ډېر نه څښي. د دې نه علاوه که دی انرژي ډرنکس یا کولډ ډرنکس کې، سټینګس کې، کوکس کې، ډیوز کې، دا قسم بوتل څښي که نه، دا کولډ ډرنکس، د دې نه دې دا پرهیز وکړي، دا تشې امتیازې انسان له ورولي، د کیفینو مقدار دې کم کړي. دریم یو طریقه درته داسې ښیم، هغه ته ویل کېږي ډبل ویډنګ بیفور سلیپینګ. هغه داسې ته چې یو انسان ګوره عام طور زموږ روټین دا دي کله چې موږ ماخوستن کې څملیږو کټ ته وخیږو، نو موږ کټ ته وخیږو خو اوده کېږو نه، یا موبایل کې ګوتې وو یا ګپ لګو. نو کله چې یو انسان دغه شان ماشوم دی هغه ته دا مسله ده، هغه چې کله کټ ته خیږي اوده کېږي نه، نو یو به په دغه وخت کې تشې امتیازې دی وکړي، بل چې دی کله ګپ ولګوي نا وخت لیټ ټایم کې دا اوده کېږي نو دا به بیا یو ځل تشې امتیازې کوي، خپله مثانه به خالي کوي، نو بیا به دا مسله دې ته نه راځي. درېیمه بله طریقه زه تاسو ته داسې ښایم
چې د خپل ټایمینګ سیوا کې ټایمینګ داسې د سیوا کې چې مثال یو کس دی چې نیمه غنټه 30 منټ پس د تشم امتیاز د لورځي بار د تشم امتیاز ورځي 30 منټ پس د تشم امتیاز کوي ته اوس 30 منټ تشم امتیاز وکړلې بل ځل به دا کوشش کوي چې دا 15 منټ سیوا کې 45 منټ پورې د خپل ټایمینګ ورسې د 45 منټ نه اخوا دی بیا د نورې تشم امتیاز وکړي هفته پس د کوشش وکړي چې دا ټایم 2 غنټې ته دی ورسې همدغه شانته کې چې یو غنټه باندې د خپل کنټرول راوستلو د بیا یو نیمه غنټه ته ورسې په دې طریقه باندې دا انسان خپل ټایمینګ سیوا کوي نو انسان ته بیا د بار تشم امتیاز راتلو دا مسله ناراضي ده په پریکټس وشي تلورم یو بل غټ اهم خبره ایکسرسایز دی کوي هغه ته ویل کېږي کیګل ایکسرسایز کیګل ایکسرسایز دا یو قسم ایکسرسایز دی تاسو یوټیوب کې سرچ کولای شئ زه به ان شاء الله په دې باندې چرته یو ویډیو هم جوړ کړم انتهایی ډیر زیات اهم ایکسرسایز دی دا د مثانې او د کمې پټي چې د انسان دي د کومونه چې د تشم امتیاز پاس کیږي دا پټي د انسان راټیټ کی را مضبوطی کی نو انسان د دې سره سترانګ شي بیا د دې انسان په ځان باندې کنټرول وي دا تشم امتیاز بیا کنټرول کول شي چې د څومره ټیمه پورې دی کنټرول کول غواړي او عمره دی کنټرول کول شي نو په دې طریقه باندې دا بار تشم امتیاز کنټرول کېدل آسان دي بیا کله دې سره هم یو انسان ټیک نشو نو تاسو ته مویل بیا سي د ډاکټر ته تل پکار دي چې هغه د میډیسن ورکړي او په میډیسن باندې د دې علاج